څو لنډ تازه او تر دې مهاله مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو. هیله ده د ویډیو تر پایه زموږ سره اوسئ او یوټیوب چینل مو هم درسره سبسکرایب کړئ. طالبانو په هرات کې شاوخوا 115 کسه سیاسي بندیان خوشي کړي دي. دغه ډلې په یوه خپره کړې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه کسان یې نن په هرات کې خوشي کړي دي او په خبره یې دا لړۍ به ادامه ولري. جو بایډن د ملي امنیت له ټیم سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر احتمالي ګواښونو خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جو بایډن د ملي امنیت له ډلې سره کتلي دي او په هغه کې یې په افغانستان کې پر روان وضعیت مهمې خبرې کړې دي. تر ډیره خبرې په دې شوي دي چې په افغانستان کې د کشمکشونو د ختمولو لپاره باید خبرې ادامه پیدا کړي او دغه راز یې په دې هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو پر احتمالي ګواښونو هم بحثونه کړي دي. طالبانو قندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټولو کارکونکو ته امر کړی دی چې بیرته ډګر ته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي. ټاکل شوې ده چې کابل هوایي ډګر کې د حالات عادي کېدو سره سم ژر ولایتي پروازونه هم پیل شي. بیا په کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر سره د ګڼې ګوڼې له امله شاوخوا 3 کسان وژل شوي دي. سکای نیوز په یو راپور کې ویلي دي چې دغه کسان د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله تر پښو لاندې شوي دي او ګڼ نور ټپیان هم دي. په راپورونو کې راځي چې په کابل کې د هوایي ډګر شاوخوا ته زرګونه کسان راټول شوي دي او هڅه کوي د دغه ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. پوتین او اردوغان ترکیه او روسیه وایي چې طالبان د تیرو تیروتنو له تکرار څخه لاس په سر شي. د راپورونو له مخې د ترکیې او روسي ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې روسي ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت دمګړی ښه دی او تمه لري چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. او اخیری خبر هم دا چې د امریکا مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس آسیایي هیوادونو ته سفر کړی دی. امریکایي رسنۍ وایي چې هغه به ګڼو هیوادونو ته سفر وکړي او په دې لړ کې به تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبرې او بحثونه ولري. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. دا و تر دې مهاله لنډ تازه او مهم خبرونه چې تاسو د دې ویډیو له لارې واورېدل. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ، زنګوله هم روښانه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو